افغانستان نوین قدرمنو لیدونکو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. افغانستان نوین لایک، سبسکرایب او له دوستانو سره مو شریک کړئ. میاخان اکا د علم او د پوهې اتل دی. دا لقب د ټولنیزو رسنیو لخوا نه میاخان اکا ته ورکړل شوی دی. میاخان اکا هره ورځ په موټر سایکل باندې 12 کیلومتره خپلې لورګانې ښوونځي ته وړي او تر څو چې لورګانې رخصتي شوي نه وي هلته ورته په تمه پاتې کیږي او د هغه لویه آرزو او هیله همدا ده چې لورګانې ډاکټر شي او په پکتیا ولایت کې خپلو خلکو ته کومک وکړي او مرسته ورسره وکړي. میاخان اکا واقعا چې د علم او د پوهې اتل دی. داسې انسانان دې ډیر زیات شي ځکه زموږ ټولنه همداسې انسانانو ته اړتیا لري. که چیرې علم د ښځې په نصیب کې نه وي نو اولاد به هم سم تربیه نه شي ځکه علم خدای جل جلاله په هرې ښځې او نر فرض کړی دی. که چیرې یوه مور د علم په رڼا باندې سمباله وي نو هغه کولی شي چې ډیر تعلیم یافته اولادونه زموږ ټولنې ته وړاندې کړي. ډیره مننه دوستانو.